درنو لیدونکو السلام علیکم. د کابل په 5مه حوزه کې د داعش 11 غړي نیول شوي دي. د اسلامي امارت یو تن مطبوعاتي مسؤل بلال کریمي وایي پرون غرمه د کابل ښار 5مې حوزې اړوند باغ داود کوڅه او چهاردهی بزنس سنټر سیمو کې د اسلامي امارت د ځانګړي قطعې د ځواکونو د کشفي عملیاتو په پایله کې 11 تنه داعشیان ونیول شول. بل پلو په افغانستان کې ویسټر یونین بیا بند شو او کابل بانک ته پیسې نه ورکول کیږي. افغانستان کې ویسټر یونین بیا بند شو. د بانکونو مسولین وایي چې ویسټر یونین موږ ته پیسې نه دي راکړي، نو بانکونو د ویسټر یونین څانګې وتړلې. د افغانستان بانک کابل بانک ته پیسې نه ورکوي چې خلکو ته یې ورکړي. د افغانستان بانک د پیسو د کمښت سره مخ دی. روانه اونۍ کې 5 دولتي ادارو مامورینو ته معاشات ورکړل شوي، خو نه بانکونو کې کافي پیسې شته او نه ای ټي ایم کې. د کابل ښار ټولې ای ټي ایم څانګې غیر فعالې دي. بل پلو د قطر او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان خبرې کړي. د قطر او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سیاسي او امنیتي تحولاتو ټلیفوني خبرې کړي دي. د الخلیج آنلاین د قطر د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې محمد بن عبدالرحمن الساتی له خپل امریکایي سیال انتوني بلینکن سره د افغانستان پر وضعیت ګټورې خبرې اترې کړې دي. راپور کې راغلي چې السانی او بلینکن د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگټن ترمنځ پر ګډو او نږدې همکاریو ټینګار کړی دی. قطر هغه هیواد دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو برخه کې امریکا سره د پام وړ مرسته کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.